خوږو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبري ټولګي ته. هند څخه د کورونا وایرس ضد واکسین لومړی جوپې رسیدو سره هممهاله ولسمشر محمد اشرف غني عامې روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې چې کورونا واکسین د په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د افغانستان طبي پرسونل او ټولو هغو اقشارو ته چې له دغه وایرس سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې دي تطبیق کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې ډېری خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. صالح زیاته کړې چې د خوشي شوو 15,500 طالب زندانیانو له ډلې 15% یې بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي او اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. دوستم وایي که سیاسیون خپل منځي اختلافو ته دوام ورکړي میدان طالبان ګټي. د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي چې که چیرته سیاسي رهبران خپل منځي اختلافاتو ته دوام ورکړي نو په خبرو کې به د طالبانو لاسبري وي او میدان به هم دوی ته پاتې شي. نوموړي د جوزجان په مرکز شبرغان کې د محمد محقق د زوی باقر محقق د لومړي تعلیم په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې د مذاکراتو پر مهال پر طالبانو نظامی فشار لازم دی. هغه دغه راز ویلي چې اوس مهال د حکومت د حاکمیت جغرافیه له خطر سره مخ ده او که د سیاسیونو ترمنځ اختلافات همداسې دوام وکړي نو وضعیت نور هم پیچلی کیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد محقق ویلي چې طالبانو د تمې خلاف تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی او ټینګار یې کړی دی چې که چیرته د سولې خبرې ناکامې شي نو په هیڅ صورت به دغې ډلې ته سرښکته نه کړي. محسن داوړ وایي پاکستان نن خپل ټول زور معلوم کړ چې د پیښور نننۍ غونډه تخریب کړي. زموږ ملګري یې ونیول، انټرنیټ او سیګنل یې قطع کړ، خو دا د ځوانان راغلل او د لر او بر یو افغان نارې وهي. د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پراته پښتانه وایي د اغزن سیم غځېدو یې پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د دغې فرضي کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه وایي چې په ځینو برخو کې د دوی ملکیتونه په دوو برخو ویشل شوي دي، یا یې ځمکې یوه لوري ته پاتې دي او کورونه یې بلې غاړې ته. خو پاکستان پوځ لا هم خپلو ظلمونو ته ادامه ورکړې ده او پر دغه فرضي کرښه اغزن سیم تیرول ادامه لري. پاکستان له څو کلونو راهیسې پر ډیورن فرضي کرښه د اغزن سیم تیرول پیل کړي دي چې په دې توګه یې پر دې کرښه د رسمي پولې په څیر اقدامات پیل کړي او ولسونو ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. سره له دې چې په ډیرو برخو کې په سیمه کې میشتو ولسونو د پاکستاني حکومت د دې غیر قانوني کار پر وړاندې اعتراضونه او ان وسلوال مقاومت وکړ، خو د حکومت د بې پروایۍ له امله پاکستاني پوځیان د اغزن سیم په تیرولو بریالي شوي دي. ولسونه بیا هم ټینګار کوي چې د دغې فرضي کرښې پر وړاندې درېږي او ارومرو به یې له خپلو سیمو د پاکستاني پوځ اغزن سیم ټولوي. اتمر پاکستان ته ویلي توغندي بریدونه په هیڅ صورت د منلو نه دي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې له نوموړي غوښتي چې پر افغان خاوره د پاکستاني پوځیانو له لوري د راتوغول کیدونکو توغندیو په اړه د کابل جدي اندېښنه پاکستاني چارواکو ته ورسوي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې اتمر منصور احمد خان ته ویلي چې دا توغندي بریدونه د ټولو اصولو خلاف او په هیڅ صورت د منلو نه دي. د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د خبرو له لارې د مسایلو پر حل ټینګار شوی دی. یادونه ده چې پاکستان د تېرې پنجشنبې په ورځ له یوې لنډې مودې وقفې وروسته یو ځل بیا پر کونړ راکټي بریدونه کړي او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو لا هم ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څارنې ډلې په خپل 20م راپور کې له طالبانو سره د القاعده ډلې او نورو ترهګرو ډلو له اړیکو پرده پورته کړې ده. راپور کې راغلي چې طالبانو له ژمنې سره سره د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي. راپور کاږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د القاعده ډلې د یو شمېر غړو وژل کېدل د دې ښکارندویي کوي چې طالبان لا هم له ترهګرو ډلو سره پیاوړي اړیکې لري او د امریکا طالبانو د دوحې هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې بهرنیو چارو وزارت هم د یاد راپور هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی هم په همدې باور دي چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یاد وزارت له خپلو نړیوالو شریکانو غوښتي چې طالبان د تاوتریخوالي درولو او سراسري اوربند ته مجبور کړي څو د خبرو له لارې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. مزار ښار کې لاریون کوونکو د برمته شوي 9 کلن عبدالرؤف د نخ لاسون په غبرګون کې د مزار شریف ښار مرکز برخې وتړلې.
د تختول شوي عبدالرؤف پلار رسنیو ته وویل چې حکومت ته یې د زوی برمته کوونکي معلوم دي، خو دا چې هغه خلک زورور دي نو پر وړاندې اقدام نشي کولی. هغه زیاته کړه د برمته کوونکو په پیژندنه کې طالبانو هم ورسره ډیره مرسته کړې او د طالبانو لخوا یو تن مهم اختطاف کوونکی نیول شوی دی. لاریون کوونکو وویل که حکومت تر راتلونکو 3 ورځو عبدالرؤف راخلاص نه کړي نو خپل اعتراضونه به نور شمالي ولایتونو ته هم وغځوي. 9 کلن عبدالرؤف کابو 3 میاشتې وړاندې برمته شوی، خو امنیتي مسؤلین لا هم د یاد ماشوم په خوشي کولو نه دي بریالي شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي په راتلونکي 1400 کال کې به د وژل شوو پولیسو کورنیو ته 4,000 تحصیلي او تعلیمي بورسي ورکړل شي او د دوی کورنۍ کولی شي په شفاف ډول ترې ګټه پورته کړي. د یاد وزارت ویان طارق اریان نن د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا ویاندویانو سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل تیر کال هم 1500 تعلیمي بورسي د پولیسو کورنیو ته ورکړل شوي وي او نږدې 90% کورنیو خپل امتیازات ترلاسه کړي دي. نوموړي وویل که څوک د وژل شوو او ټپي سرتیرو په امتیازاتو کې له تنبلۍ او بېغورۍ کار واخلي له دندې به لرې او سزا به ورکړل شي. په دغه کنفرانس کې د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي وویل د ملي دفاع وزارت په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماړۍ په منظورۍ د پخوانیو امتیازاتو په ساتنې 100,000 افغاني شهیدانو او له 1500 تر 50,000 افغاني د ټپیانو په امتیازاتو کې زیاتوالی راغلی دی. لوړپوړي هندي چارواکو کابل ته د کرونا وایرس د واکسین د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړ. د هند بهرنۍ چارو وزیر سوبر جي شنکر نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلي له هندوستان څخه د کرونا واکسین لومړۍ محموله کابل ته ورسیده. نوموړي ویلي چې هند تل د خپلو ملګرو ترڅنګ ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې افغانستان ته رسیدلی د کرونا واکسین خپله د هند له خوا جوړ شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې هکله معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې ویلي و چې نن یکشنبه به له هند څخه د کرونا واکسین 15,000 دوزه کابل ته راورسیږي. د ننګرهار ولایت مقام په ننګرهار کې زما ښوونځی زما نیالګی تر عنوان لاندې د 50,000 نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل په شتون کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري او د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي ترمنځ هوکړلیک لاسلیک شو چې له مخې به یې د کرنې ریاست د پوهنې ریاست ته 50,000 نیالګي ورکوي او زده کوونکي به یې د کینولو وروسته په خپل نوم ساتنه او پالنه کوي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا نور خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله پامان.